ژوندی و زندګي مې بیا هم چې خو د ښه مالي انسان و ښه یو څه ګزاره کېدله په کرایي سرای کې پراته ومه اوس شهید شو دغه نه مې نه درلوده چې چا خبره د کرایې ته ورکړم خپل اولاد ته یې ورکړم مکتب ته دوی ولېږم بسته غواړي رانه قلم رانه غواړي کتابچې رانه غواړي حیرانه یم چې څنګه وکړم مشر زوی مې دغه د دوی ته راته ناست ده میده میده راپسې ما یالونه د پټاکو په ارمان دي د بورې په ارمان دي د سیبو د میوې په ارمان دي چې ورته نه رسېږي یو ډوډۍ واخلم 3-4 ځایه که مایالو ته مې کېږدم دغه معلوم وکړي لاړه چې دولت کې 2 میاشتې هلته رانه ورکوم ټوله یې قمندانۍ ته خواته یو میاشت به د خانشین کې 2 میاشت په سنګین کې و بیا په هغه حال باندې به مې شکر ویسته یو شی مې به راوړه یالو ته یې راته ورکړه چې هغه د پلار یې ژوندی چې اوس نشته د جانانه یمه چې څوک نه لرم دوی څه خبر دي چې مور سره شته شته که نه شته دوی څه خبر دي چې مور جامه لري که نه لري فرشته چې نن د حرفوي زده کړو د خیاطۍ د کلاس زده کوونکې ده دا د امنیتي ارګانونو په همکارۍ باندې دې ادارې ته معرفي کېږي او دې ادارې ته راځي او دلته د خپل روزګار د سمېدو په خاطر باندې د دلې په دغه حرفوي زده کړو په مرکز کې دا شاملېږي تر څو پورې یو څه زده کړي او خپل اولادونو ته یو حلاله نفقه هم پیدا کړي اخوا دې خو مې پوښتنه کوله دغه ادرس قمندانۍ ته څو وارې لاړلو پسې زه ډېره ګرځېدلم یو بل نه به مې پوښتنه کوله ما دغسې کار راته پیدا کړي میده میده ماشومان مې راپسې دي مال یوه وظیفه پیدا شي زه یې وکړم د خپلو اولادو ته یو شی خوراکه پیدا کړم بیا دغلته مې پیدا کړه کار زه غواړم چې دغه کار لږ زره کړي چا خبره دوامداره چې دغه پیسې دغه کار چې ده پیسې کمې دي نه مې بسېږي د اولادو ته چې دغه پس د دغه کاره بیا ما باندې داسې ستونزې بیا راځي لکه اوس چې راباندې راغلي وي چې شی نه و چې دربدره ګرځېدلم زه غواړم دا دولت ما سره کومک وکړي دغه کار ته چې موږ راځو دغه خیاطي ته موږ د خیاطي استادان ډېر خوشحاله ستو موږ سره ډېره مرسته کوي قلم کتابچه هم راکوي خطه موږ ته ښیي سبق ښیي موږ ته د حساب ښیي بس د دیني سبقان ښیي موږ ته کار مې زده شوی د خپل اولادو ته دغه معاش راکوي میاشت په میاشت دغه موږ خپل اولادو ته یو شی مې اخلو اوړه اخلو چای بوره شیریني اخلو